نقادي برخې تعقیب کوي. زه فکر کوم ستونزه نشته، د رسنۍ هم داسې ویر کوم نه احساسوي چې د حکومت له ډاره څه ونه وایي. داسې زه فکر نه کوم. تاسې موږ رسنۍ که پرله پسې یو 2 ورځې ورته کښېنئ د سیاسي بحثونو کې سیاستمداران، کارپوهان، د رسنیو کارکوونکي ټول هغه فضا بحثیزه فضا تاسې مطالعه کوي، پخپله پوهېږي چې دلته سیاسي برخه کې ستونزه نشته چاته. په خیر اوسئ. تاسې به هم وایاست چې ډېر کله د رسنیو خبریالان یا همکاران د رسنیو مدافعین جوړیږي، خو اجازه راکړئ چې یو بل بحث چې د رسنیو سرغړونو ته ورګرځي. تاسې یا حکومت د سرغړونو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی، عملاً کار پیل کړی دی. دغه کمیسیون په اړه لږ معلومات راکړئ، چارې څنګه روانې دي او فکر کوئ د رسنیو په کنټرول او حتی لږ تر لږه هغه د سرغړونو مخنیوي برخه کې څومره اغېز لري؟ بلې د رسنیو د تخطي کمیسیون اقلا خپل کار شروع کړی، دا په خپل یو پرمختګ ده. تر اوسه پورې ناستې هم لري، ګڼې ناستې یې کړي دي. اوس هم زه خو کابل کې نه یم، کېدای شي ناستې ولري. خو یو تحول دا راغلی چې کله موږ رسنیزه ستونزه ووینو یا یو خبریال ته چا په کوم ولایت کې یا په مرکز کې ستونزه پېښ کړي، زر مسؤلین په جریان کې کوو. دا د اطلاعات فرهنګ وزارت دغه تخطي کمیسیون رهبري کوي. هغه په جریان کې ستونزه ډېر زر حل کېږي، یعنې رسیدګي ورته کېږي. د دې معنا دا ده چې دوی متوجه دي خپل کار ته، خپل مسؤلیت تر ډېره ادا کړی او دا په خپله د فعالیت برخه ده د دوی. نور داسې کار څومره وخت کې غونډې کوي، د اصول له مخې دوی باید په 2 هفتو کې په میاشت کې غونډې درلودی. خو زه دقیق معلومات اوس نه لرم چې دوی به څومره وخت غونډې کوي، خو شتون لري داسې یو کمیسیون. بل نور ممد ارګانونه هم شته، مثلا د رسنیو مرکز د رسنیو سره ډېر ښه تماس لري. کله که ستونزې پېښې شوي دي د رسنیو د ارګان ترمنځ، د رسنیو د اشخاصو ترمنځ، حتی دوی منځګړي کړې ده، زر هغه موضوع حل کړې ده، یعنې ستونزه نه ده ورته لویه شوې. او همداسې کله کله ګرفتاریان یې شوي یا څه خبریال د کار په ساحه کې له ستونزې سره مخ شوی، یعنې غږ یې زر رسېدلی ترې ارګانه. حتی یا استخباراتو له خوا نه کوم څوک په یو شک او اشتباه باندې نیول شوي یا تور پورې شوی، حتی موږ خپله هم هڅه کړې ده او دغه ارګانونه هم ټولو هماهنګ باندې یو څو غږه پورته کېږي د رسنیو په دفاع کې. دا په خپله دې معنا لري چې نظام نه غواړي چې د رسنیو ستونزې سره مخ شي او کوم ارګانونه چې دې کار دپاره دي هغه هم تر حده پورې همکاره دي له رسنیو سره.